غواړم چې نن د قرآن او حدیث په رڼا کې د اسلام او د اسلامي معاشرې د اسلامي قوانینو د حدیث مبارکو او د نبوي دین دفاع وکم تر څو چې د قیامت په ورځ هسکه غاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودرېږم. هغه ځوانان چې د مغرب څخه متاثره سوي دي، د یورپ و لندن څخه متاثره سوي دي، هغه ځوانان که نارینه وي که ښځینه وي، زما دغه بیان دې ښه په غور باندې واوري، ښه په خلاصه او په خلاصه سینه او په خلاص ذهن دې واوري تر څو چې درته حقیقت معلوم سي. د هغه ځوانانو ته دا زه واضح کوم چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د راتګ در مخه هغه تاریخ ته لږ ولوله، هغه تاریخ کې سوچ او فکر وکړه چې ښځې ته کم عزت ورکول سوی و، ښځه یې په د دې په نظرو کې کم حیثیت درلودی، څومره ټیټه وه حتی چې د انسان په نظر هم نه ورته کتل. قدیم یونان چې دا په دې کې یو هم مکتبه هم فکره او ډېر لوړې رتبې والا خلک وه، د هغوی نظریه دا ده چې ښځه دا د شیطان لعین لور ده، دا شیطان پیدا کړی ده العیاذ بالله د خپل شیطانت دپاره، د خلکو د خطا ایستو او د ورغولاوېدو دپاره دغه ښځه پیدا سوې ده، د شیطان معاونه ده، د شیطان ایجنټ ده. دا وګورئ، دا یې لومړی نظر د دی او دی دا وایي لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې نجاست غلیظه، هغه بدبویه نجاست لکه بول او بازار چې کوم دی، دی وایي ښځه هم هغه نجاست دی، باید سړی ځان ځنې وژغوري، د ځان څخه یې لرې کړي. هغه رومیان چې په خپل دولت مال باندې په خپل فکر او نسب باندې ډېر زیات نازېدله، د هغوی د ښځې په باره کې کم نظر لري. هغه وایي ښځه چې کم دی دا د انسانیت څخه وتلې ده، بلکې دا جلا یو حیوان دی، الله د نورو حیوان په رقم دا د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی. لکه څارویان چې کم دي، حیوانان چې کم دي، بودګان چې کم دي، د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړی دي، دا هم حیوان دی، د الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی العیاذ بالله. او یهودو خو په دې کې په څو کلونو اختلاف را روانو چې آیا ښځه اوس انسانه ده که نه. دا بعضې یهودو سردارانو او د دې د راهبانو دا نظر و چې ښځه چې کم ده دا د انسانیت څخه وتلې ده، بلکې الله پاک د انسان په شکل کې یو حیوان پیدا کړی دی تر څو چې انسان استفاده ځینې واخلي، خدمت ځینې واخلي ځان په اوسا کې العیاذ بالله. د نصاراو د کلیسا د دې د علماو د لاس وتلې فتوا ده، هغه دا وایي ښځه چې کم ده دا بې جان او بې روحه شی دی، د دې سره تعلق باید نه وساتل سي، دا باید د ځان څخه لرې کړي. د جاهلیت په زمانه کې وګورئ د ښځې سره کم سلوک شروع، قربان در اسلام سم، اسلام ښځې ته کم مقام ورکوي. د جاهلیت په زمانه کې ښځه په ګډ سرخان کې نه سوی کښېنستلی، د میړه سره په خلاصه سینه کې خبره نه سوی کولی، ښځې به د غلامت او د مینځې په رقم ژوند تېرولی، د حیوان په رقم چې دا میړه به ده وهله ټکوله به د خدمت، لیکن دې به د خوله د ایستلو طاقت نه درلودی. او حتی چې دا خلک دومره ورباندې شرمېدله د جاهلیت په زمانه کې دا ښځې ژوندۍ ښخېدلې، د هغه مخکې تفصیل به تاسو ته راسي، لیکن قربان در اسلام سم، قربان در دغه دین سم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دغه پیاوړی او ځلان د دین در موږ پر راورسوي. او د الله رسول فورا دا ویل حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، ستاسو په دنیا کې څومره شان دی، په هغه ټولو کې الله ما ته دوه شان راخوښ کړي دي، یو ښځه او بل خوشبو. محدثین لیکي چې په دې کې د ښځې مشابهت د الله رسول د خوشبو سره ورکوي، لکه څرنګه چې خوشبو هر عقلمند سړی سالم الفطرت سړی ځان ته لږ هوښیار وایي هغه به د خوشبو سره محبت لري، دا به تمنا لري چې زه پر کالو پر جامو باندې دا ولګوم چې زما څه خوشبویي راوړل سي، او په خپل فکر کې په خپل طبیعت کې د خوشبو سره محبت لري. نو د الله رسول فورا د هغه جاهلانو رومیانو چې ځان ته عقلمندان ویل په دغه روایت سره ټوله جاهلان وګرځول.